درانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ له تیرو څو کلونو راهیسې په چین کې د ګړندي پوسټ د چارې د چټک او فعال پرمختګ په حال کې دي او د خلکو د ژوند په بېلابېلو ساحو کې مهم رول لوبوي خو د ګړندي پوسټ د بسته بندي د کثافاتو او خځلو یوه عموده برخه ګرځېدلی او چاپېریال ته یې زیانونه رسولي دي نو اوس په چین کې د زرغونېدو کمیدو او دوامدار کیدو په لوري د ګړندي پوسټ د بسته بندیو د پرمختګ جریان روان دی حالت یې څنګه دی زه به یې په نننۍ پروګرام د ګڼو شمېرو له مخې در سره شریک کړم د چین د پوسټ ملي ادارې شمېرې ښیي چې په 2024 کال کې په دغه هیواد کې د ګړندي پوسټ د بستو عمومي شمېر 115 میلیارډو ته رسېدلی چې دغه شمېر له مسلسلو 11 کلونو راهیسې لومړی نړیوال مقام نیولی دی په همدې کال کې د چینایانو په هر سر د ګړندي پوسټ د بستو شمېر 110 و تر 2024 کال پورې د چین د ګړندي پوسټ د بستو د توزیع او ترانسپورت په ټولو مرحلو کې دوام لرونکي بسته بندۍ کارول شوي او د بسته بندیو د ځیرک تخنیک په رڼا کې د بستو د بندولو په بهیر کې د اومو موادو د استعمال اندازه ښکاره کمه شوې ده په 2024 کال کې د چین د جېجیانګ ولایت د عام پوسټ او ګړندي پوسټ په چارو کې څه باندې 2.9 میلیونه 1,29,000 او 100 کاغذي بکسې تر کلولو وروسته یو ځل بیا د استفادې وړ ګرځېدلی دي چې دغه شمېر د 2023 کال د ورته شمېر په پرتله په سرو کې 12.950 زیاتوالی ښیي د دغه ولایت د پوستي تصدیو لخوا څه باندې 410 میلیونه هغه بسته بندۍ اخیستل شوي چې د زرغونو تولیداتو په توګه منل شوي دي د 2025 کال د جون له لومړۍ نیټې څخه په چین کې د ګړندي پوسټ تعدیل شوی لنډمهالي مقررات پلي کیږي او حکومت له اړوندو تصدیو څخه څرګنده غوښتنه کړې چې د ککړتیا د مخنیوي په هکله افراطي بسته بندي ونه کاروي د حکومت دغه مقررات له دې څخه ملاتړ کوي چې تصدۍ له نویو تخنیکونو نویو موادو او نویو طریقو سره سم هغه بسته بندۍ وڅري او تولید یې کړي چې د چاپیریال ساتنې او د زرغون پرمختګ له معیار سره سمون لري دغه مقررات به د ګړندي پوسټ د بسته بندیو د زرغون پرمختګ لپاره ښه زمینه برابره کړي درانو دوستانو نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید د خدای په امان